د علیشه 007 پلار د مرګ په حال کې دی. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ. که زموږ چینل باندې نوي نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو په سوشل میډیا باندې دا اوازه را چې داود شاه قتل کړلی شو او ډیرو مشهورو پیجونو دا خبر ورکړی ده چې د علیشه پلار داود شاه وفات شو. خو دوستانو دا خبر هیڅ حقیقت نه لري. اوس راځو دې طرف ته چې آخر حقیقت د څه. د سوشل میډیا یو مشهور کس د علیشه مور سونیا شاه ته ویډیو کال کړی او بیا یې د هغه ویډیو کال ویډیو هم اپلوډ کړي ده، مطلب هغې نه چې کوم ریکارډینګ کړی و. نو په هغې کې ورته سونیا شاه ویلو چې صدر اکبر په نوم یو کس ته چې هغه مخکې هم په داود شاه باندې ډزې کړي وي او دا ځل یې بیا وکړي چې هغه ډېر زیات سخت زخمی ده. خو کومه د قتل اوازه چې ده دا بالکل دروغ ده، البته ډیر زیات بد حال کې دی. کم خلک چې هم دا وایي چې داود شاه وفات شو دا بالکل دروغ وایي. دا خبره بالکل هم صحیح نه ده، صرف لګېدلی ده او زخمی شوی ډیر زیات ده. تاسو دې باره کې څه ویل غواړئ؟ مونږ ته لاندې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. دا و زموږ نننۍ ویډیو، تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.